پاکستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو شخړو له امله په بد وضعیت کې ګرځي. په دې وروستیو کې بلوڅ ازادي غوښتونکو د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې پر پاکستاني پوځیانو، پولیسو او امنیتي مرکزونو بریدونه پراخ کړي او درنو تلفات یې وراړولي دي. بلوچستان پوسټ د بلوڅ ازادي غوښتونکي پوځ د ویان جنید بلوڅ له قبله لیکلي چې د بلوچستان مرکز کوټي ښار کې د پاکستاني پوځ نظامي استخباراتي ادارو پولیسو د اورګاډو پر پټلوي سربیره د غازو نلیکي او پلونه هم په نښه کړي دي. د بلوڅ ازادي غوښتونکو له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د روانې مارچ میاشتې په لومړیو کې د جنګي جرمونو، جبري بېدرکه کولو او د ملکي وګړو پر ضد د عملیاتو په تړاو او پاکستاني پوځیان هم اعدام شوي دي. له بلوڅو سره د پوځي حل پر ځای باندې سیاسي خبرو اترو، حقوقو ورکړې او برابرۍ پرمختیا پرته د تاوتریخوالي د پاکستان لپاره یو دوامداره زخم پاتې کېدلی شي چې امنیت، اقتصاد او یووالي ته جدي ګواښ جوړوي. د رژیم اوسنۍ تګلاره سختدریځ تر اوسه پورې ناکامه ثابت شوی ده او تاوتریخوالی یې هم لا زیات کړی دی. راپورونو له مخې د بلوڅ ازادي غوښتونکو د بلوچستان په ډیری سیمو کې د پاکستاني رژیم پر کمپونو او تاسیساتو د پرمختللو وسلو په کارولو سره د پاکستان پوځ لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. راپورونو زیاته کړې بلوڅ ازادي غوښتونکو د پاکستان پوځ د زرګونو بلوڅو په خپل سري وژنو تورن کړی او ویلي دي چې دغه پوځ یوازې د پنجاب د ګټو ساتونکی دی. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر نور شنونکي وایي بلوڅ ازادي غوښتونکي غواړي چې د پاکستان له جغرافیې جلا شي او د خپل حق غوښتنه کوي. د دوی په وینا د ملګرو ملتونو د منشور له مخې ملتونه حق لري چې د خپل ارادې څرګندونه وکړي. پاکستان حکومت چانس لري که چیرې د بلوڅو پښتنو سره دوی خبرې وکړي، هغه حقه حقوق یې ورکړي، نو شونې ده چې پاکستان به کامل پاتې شي او که نه دغسې غورځنګونه که نوره تقویه کړي بیا بالاخره د بېلتون طرف ته به ځي. چې کومې کړنې دوی ترسره کوي دا ټولې کړنې که هغه نظامي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه په هر ډول دي، دوی فقط او فقط غواړي چې د پاکستان د جغرافیې څخه باید بیل شي. دوی حقوق نه غواړي، د تر ټولو لوی حق د دوی ازادي ده او دا غواړي او دا د ملل متحد د منشور په اساس باندې هم ملتونه حق لري چې د خپل ارادې څرګندونه وکړي. د رویټرز د معلوماتو له مخې د روانې ورې میاشتې پر 11 د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامعلومو کسانو له لوري د ګاز پایپ ته چاودنه ورکړل شوې چې له امله ځینې سیمو ته د ګازو لیږد درېدلی دی.